سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پند نه ډک داستان لرم. امید لرم تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. یو سړی قصه کوي او وایي چې په یوه بازار کې ماته یو چرسي راغی او راته یې وویل چې د چرسو لپاره لږې روپۍ راکړه. ما ورته وویل چې راشه خوراک درکوم، خو د چرسو لپاره روپۍ نه درکوم. چرسي راته وویل چې رزق ورکوونکی بل دی، که د چرسو لپاره روپۍ راکوي راکړه، که نه لاړم درنه. ما یو څو روپۍ ورکړې او چرسي روان شو. زه هم ورپسې روان شوم. یو ځای کې واده و. یو سړي غټ پتنوس کې وریجې روانې کړې وې چې پتنوس ترې وغورځېدو او وریجې ترې په ځمکه ولوېدې. چرسي ورته کېناست چې خوراک یې شروع کړ، نو زه یې ولیدم. ما ته یې یوه جمله وویله چې هغه جمله به زما ټول عمر په یاد وي. راته یې وویل چې دا وخت مې الله تعالی سره اړیکې خرابې دي، که نه نو ماته به یې په لوښي کې رزق راکوه. خو زما رب دومره مهربان دی چې له چا څخه خفه هم وي بیا یې هم وږی نشي لیدلی.